خو نن هم وایم پرون مې ویلي چې ملا هیبت الله نه نیولې ته غوړکي چڼي طالب پورې دا ټول پاکستان ته کار کوي او ټول ګریټر پاکستان غواړي د افغانستان جغرافیه به د منګه د لاسز یو دغه رقم ته پاکستان جیټ تیاري او د پاکستان دغه ملتد پوز دا برازي او په موږ باندې به داسې بمبارونه کوي خو افغانان چې بېوسه دي همداسې به ورته ناست دي په دغه سوشل میډیا کې چې یو څو دانې د طالبانو سپي را پیدا سوي دي او دلته دوی ته پرتګونه شپه ورځ ګنډي اوس مهرباني تاسو پوښتنه وکړئ څو ورځې پس تاسو دغه پاکستان ته جواب ورکړئ تاسو خو راتللې بوشکیم راوړل او همداسې بمونه او همداسې چاودنې په افغانستان کې کول د بېګناه بېچارهګان افغانان هم د منځه وړل د هغو پلونه د هغو پلچک هم رانول اوس هم ولې پاکستان ته داسې سترګې مړې کړې اوس ولې تاسو پاکستان ته څه نسي ویللی اوس خو هم هماغه بوشکې سته بارود سته اوس خو بسته ملک تاسو ته در خوشې شوی خو دې نه معلومیږي چې طالبان یوازې پاکستان ته کار کوي او د افغانستان په جغرافیه باندې یو ګریټر پاکستان جوړوي